السلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام. نام مبارک شما؟ اسم عبدالرحیم ولد عبدالحمید ولایت پروان ولسوالی شیخ علی. ماشاءالله بسیار عالی. سوال امروزی ما است برادر عزیز، شب معراج در کدام سال واقع یافت؟ شب معراج این پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معراج واقع آمد نه؟ اما در کدام سال بود؟ سالش فقط در سال هیچ مشکلی نیست برادر. سلامت باش. السلام علیکم ورور. علیکم السلام. خپل ځان دې راته معرفي کړه. ما نوم وحید الله د پلان نمبر ابول د پروان ولایت کویسفي ولسوالۍ. ماشاءالله ورور الله سلامت لره. زمون سوال دا دی ورور، پوښتنه مو دا ده چې د معراج پر کوم کال باندې، یعنی شپه د معراج په کوم کال باندې واقع شوې ده؟ د معراج په 15 کال سره. جواب یې درست نه دی، لږ فکر پرې وکړه. معراج په اول کال. مننه کوم ورور. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. سلام تاسو دین ته امید لرم ښه اوسئ. ماشاءالله سلامت اوسئ ورور. زمونږ خپل ځان دې راته معرفي کړه. زه یم حمید الله شینواری یم، د پروان او دلته یو محصل دی په دې پوهنتون کې. ماشاءالله ورور سلامت اوسئ. زمونږ د نور ورځې پوښتنه دا ده، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معراج شپه په کوم کال باندې واقع شوه؟ په کوم کال باندې؟ فقط کال یې راته ووایه چې دغه کال. ولې د معراج په کوم کال کې واقع شوه؟ مشکل نشته، هیڅ خبره نه ده. سلامت اوسئ. السلام علیکم ورور. علیکم السلام. مول سه جوړې کړی د بخیر ښه. الله سلامت لره، خوشاله اوسئ. خپل ځان دې راته معرفي کړه. قاسم الله د پروان ولایت د غوربند د شینوار ولسوالۍ محصل یم د انجینری پوهنځي کې. ماشاءالله ورور سلامت اوسئ ورور. زمونږ د نن ورځې پوښتنه دا ده، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د معراج شپه پر کوم کال باندې واقع؟ فقط دا کال یې راته ووایه. په دوهم کال. اشتباه دی. پنځم. وهم. مننه سلامت اوسئ ورور. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. جوړې ښې؟ الحمدلله ورور. ولې ځان راته معرفي کړه؟ نوم مې قوس ازماری ده د پروان ولایت یم. ماشاءالله. زمونږ د پوښتنه دا ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر کوم کال باندې شب معراج ته وخوته؟ فقط دا کال راته ووایه. معراج ته شب معراج پر کوم کال واقع شو؟ یعنی کوم کال قرآن شریف ته نازل سات؟ نه شب معراج په شپه چې ختلی د اسمانو دا والا راته معلوم نشته. هیڅ مشکل نشته. الله سلامت لره. السلام علیکم قاری صاحب محترم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لومړی د خپل ځان راته معرفي کړه. زما نوم قاری عمادالدین بدري د پروان ولایت اوسېدونکی. ماشاءالله بدري صاحب الله سلامت لره. زمونږ پوښتنه دا ده چې د شب معراج پر کوم کال باندې پیښه شوله؟ د هجرت په 11 کال باندې. ماشاءالله جواب مو صحیح دی او مننه درڅخه کوم. خوشحاله اوسئ. مننه تاسو هم. مصیب جایزه دغه جایزه درکړه. خوشحاله اوسئ. دا هم ستاسو جایزه. مننه. ژوندي اوسئ. سلامت. الله پاک خوشحاله او کامیاب لره. الله پاک د دین خدمتګاران په هر ځای کې په هر وطن کې زیات کړي. خوشحاله اوسئ. مننه.